باچا هارون رشید سره د یو فقیر ملاقات وشو ویته دا فاروق اعظم په ځای ولاړې اقص عدل پیدا کا د عثمان صاحب په ځای ولاړې اقص حیا پیدا کا تا سره دوره ده تا سره طاقت ته د مظلوم تپوس وکړه الله به تا نه تپوس کوي د مظلوم تپوس وکړه زمونږ دا باچان دي ټول غلي دي دا یو چې دی یو دلته دی یو په عربو کې دی هغه بیت الله وغه د جناب رسول الله روزي یې بندې کړې تاسو خبره کوم تاسو سوچ نه کوئ دا د ډېرې مودې د امریکې یو دغه وه په هغې کې کامیابه شوه چې دا بیت الله به څنګه بندو چې دا مخلوق ورته را روان دی دا د رسول الله روزي ته خلک را روان دي دا د امریکې صاحبه د ډېرې مودې نه دا مسوده برابر کړې وه امریکا په هغې کې کامیابه شوه ولې کامیابه شوه زما او ستا اسلام کمزوری دی دغه دی محمد ابن سلمان سوچه د امریکې بچې دي او دا یو دا دلته ناګومان ته تللی عمر ته ما بیان وکړ یو عالم بیا ما سره ناست و زمان لا مشر په عمر کې لوی عالم ما ته ویې مولوي صاحب وی ما په دې خپلو غوږونو اورېدلي دي چې امریکې وی چې د پاکستان باندې ډېر دغه راغلي دي وزیر اعظم راغلي دي لیکن دا موجوده موږ سره ډېر زیات موافق دي امریکې مدح کوي هغه اسرائیل چې هغه زموږ د پخوانو دشمنان دي ضربت عليهم الذلة والمسكنة اقا عربو خپل کړو د خدای او د رسول دشمنان اقا صاحب پاغه دا چې دی ټول د امریکای بچی دي دا د بابا کو خدایا دا د امریکای بچی لرکو نیکان په حرمین شریفین راولا او دلتم دا د امریکای بچی تبو برباد زره ده نه یریږي هغه معلمي چې د باچا نه یریږي باچای څه ته وایي ستا د څه باچای د باچای زما ده ستا د څه باچای ده زه خلکو ته وایم چې په لار دی او د ده دا پټو ویني نو خدای دې تباه کړه چې څونه دې ډېر وي الله به درله ډېر ثواب درکړي دا زموږ مشران